بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مصوبه. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د 1491 هجري کال د سلواغې د میاشتې د 14 نیټې څخه تر 19 نیټې پورې خپل نوبتي غونډې دایرې کړې. د مختلفو موضوعاتو او د هیواد د موجوده حالاتو په اړه له هرړخیزو بحثونو وروسته دا لاندې موضوعات د قرآن او سنت په رڼا کې د رایو په اتفاق تصویب کړل. الله جل وعلا شانه فرمایي: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ژباړه: یقینا مؤمنان سره ورونه دي، نو د خپلو ورونو ترمنځ سوله وکړئ او له الله نه وویریږئ تر څو په تاسې رحم وکړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لارښوونو کې تر بل هر څه زیات خپلو پیروانو ته په خپلو کې د ورورولۍ، دوستۍ، خواخوږۍ او یو له بل سره د مرستې توصیه او سپارښتنه کړې ده چې دلته یې د بیلګې په توګه څو مبارک احادیث را نقلوو. لومړی په بخاري او مسلم کې د حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه په روایت حدیث را نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ژباړه: الله پر هغه چا رحم نه کوي چې هغه پر انسانانو رحم نه کوي. دوهم ابو داود او ترمذي د حضرت عبدالله ابن عمرو بن العاص پر روایت حدیث راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ژباړه: پر رحم کوونکو باندې رحمان ذات رحم کوي، د ځمکې پر اوسیدونکو رحم وکړئ تر څو د اسمانونو سختن پر تاسې رحم وکړي. دریم په مسند احمد او ترمذي کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر روایت حدیث را نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لا تنزع الرحمة الا من شقي. ژباړه: یوازې د بدبخته انسان زړه له رحم نه خالی وي. څلورم د حضرت عیاض ابن حماد روایت امام مسلم را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: 3 ډوله انسانان جنتیان دي. یو له هغو نه رجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قربه والمسلم، یعنی هغه څوک چې د هر خپلوان او مسلمان لپاره زړهسوان دی او د نرم زړه خاوند وي. پنځم د حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه وینا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ژباړه: ته به مؤمنان یو تر بله د زړهسوي، مینې او خواخوږۍ په چارو کې د یو بدن په څیر وویني چې که یو اندام په درد اخته شي نو ټول بدن د هغه د درد له امله په تبه او کړاو اخته کیږي. شپږم بخاري او مسلم د حضرت موسی اشعري رضی الله تعالی عنه په روایت حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ژباړه: یو مومن د بل مومن لپاره د هغه دیوال غوندې دی چې ځینې برخې ځینې نورې ټینګوي. اووم بخاري او مسلم د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په روایت حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ژباړه: مسلمان د مسلمان رور دی، نه پر هغه ظلم کوي نه د هغه له مرستې نه لاس اخلي. څوک چې د خپل رور د کومې اړتیا پوره کولو هڅه کوي الله تعالی به د اړتیا پوره او ایسته کړي، او څوک چې له کوم مسلمان څخه غم ایسته کړي الله تعالی به د قیامت په ورځ د هغه له غمونو څخه کوم غم سپک کړي، او څوک چې د یو مسلمان په عیبونو لمن واچوي، پرده یې وکړي، الله تعالی به د قیامت په ورځ د هغه عیبونه پټ کړي. اتم په همدې اساس د مسلمانانو ترمنځ دښمني، جګړې او د مسلمان وژل او مسلمانانو ته ضرر رسول د اسلام نظره ناروا او کبیره ګناه ده چې سزا یې اور دی. الله تعالی فرمایي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ژباړه: څوک چې یو مؤمن په قصد سره ووژني نو د هغه سزا دوزخ دی
چې په هغه کې به تل اوسیږي الله پر هغه غضب او پر هغه لعنت کړی دی او د هغه لپاره لوی عذاب تیار کړی دی. نهم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ژباړه چا چې یو انسان د وینې له بدلي یا په مځکه کې له فساد د خپرولو پرته وواژه داسې ده لکه چې هغه ټول انسانان یې وژلي وي. لسم د یو مسلمان حرمت د کعبې له حرمت نه هم ډیر زیات دی. ابن ماجه، طبراني او منذري د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما پر روایت حدیث را نقل کړی دی، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې د کعبې طواف کاوه او ویلي ما اطيبك واطيب ريحك ما اعظمك واعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وان نظن به الا خيرا. ژباړه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم له کعبې نه طواف کولو په حالت کې ولیده، ویلي ای کعبې ته څومره ستره، ته څومره ستره سپېڅلې او څومره خوشبویه یي، ته څومره د لوړې مرتبې او ستر حرمت لرونکي، په هغه ذات قسم چې د محمد د روح واکمن دی، د مؤمن د وینې او مال حرمت د الله په وړاندې ستا له حرمت نه زیات دی او موږ به د مؤمن په هکله تل یوازې نیک ګمان کوو. 11 په وسلې سره د مسلمان تهدیدول او ګواښ هم حرام دي. امام مسلم، حاکم او بیهقي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه په روایت حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا يشير احدكم الى اخيه بالصلاح فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ژباړه له تاسو څخه د هیڅ یو د خپل ورور خواته په وسلې سره اشاره او ګواښ نه کوي، له تاسو نه هیڅ یو په دې نه پوهیږي چې ښایي شیطان د هغه لاس وکاروي او هغه د ناروا وژنې په نتیجه کې د دوزخ د اور په یوه کنده کې وغورځېږي. 12 څوک چې د توحید کلمه یعنی لا اله الا الله ووایي د هغه د وژلو ته هره پلمه جوړول د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا غندل شوي دي. په یو حدیث کې چې امام بخاري او ابن حبان د حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما پر روایت را نقل کړی دی په دې خبره صراحت شوی دی. حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما وایي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشينا قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ژباړه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د جهاد لپاره حرقته چې د جهینه قبیلې یوه څانګه ده ولیږلو. موږ سهار مهال هلته ورسېدو او په جګړه کې مو هغې ته ماتې ورکړله. ما او یو انصاري صحابي د هغه قبیلې یو سړی ونیوه. کله چې ورباندې برلاسې شو نو هغه وویل چې لا اله الا الله. انصاري ورڅخه لاس واخیست خو ما هغه په نیزه وواهه، ومې واژه. کله چې بیرته راغلو پیغمبر علیه السلام ته دا خبر رسېدلی و، ما ته یې وفرمیل ای اسامه ته هغه سړی د لا اله الا الله ویلو سره سره بیا هم وواژه؟ ما عرض وکړه یا رسول الله هغه د ځان ژغورلو په خاطر کلمه وویله. پیغمبر اسلام بیا وفرمیل ته هغه د کلمې ویلو باوجود وواژه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکرر ډول هم دا خبر راته وکړله او ما افسوس وکړ چې کاشکې له نن نه مخکې مې اسلام نه وی راوړی او بعدا مسلمان شوی وی. امام مسلم دغه حدیث په نور الفاظو کې را نقل کړی دی چې په هغه کې راغلی دی چې حضرت اسامه رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکرر ډول ویل فکیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه، یعنی چې کله په قیامت په ورځ د لا اله الا الله کلمه راشي نو ته به څه ځواب ووایي. 14 د مسلمانانو د قاتلانو سره هر ډول مرسته ناروا ده. ابن ماجه او بیهقي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه په روایت حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمه لقي الله عز وجل مكتوب في عينيه بين عينيه آية من رحمة الله. ژباړه چا چې په څو خبرو سره هم د کوم مسلمان په وژلو د چا سره مرسته وکړله
نو هغه به په داسې حال کې د الله سره ملاقات شي چې د هغه په وچولي به د هغه د سترګو ترمنځ لیکلي وي چې دا د الله د رحمت نه مایوس او ناهیلی شخص دی. څوارلسم، امام ترمذي، نسائی او ابن ماجه د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت یو حدیث راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم. ژباړه د الله تعالی په نزد د ټولې دنیا تباه کېدل او ړنګېدل د یو مسلمان له وژنو نه اسانه کار دی. د قرآن کریم او نبوي ارشاداتو د صراحت په خلاف د مخالفینو لخوا زموږ د مسلمان او متدین ملت د علماو، قومي مشرانو، سپینګیرو، ځوانانو، نارینهو، ښځو، د اردو او پولیسو د امنیتي منصوبینو، د ښوونکو او استادانو او نور عامو بېګناه وګړو وژنه کوم شرعي مجوز لري؟ لا بدتره دا چې د مسلمان وژنې سترې ګناه ته د ثواب کار وایي. پنځلسم، د علماو شورا مخالفین ته په وار د سولې د پروسې سره د یوځای کېدو بلنه ورکړې ده. دا د یو ځل بیا بلنه ورکوي چې د جنګ او مسلمان وژنې په ځای د سولې لار چې د خدای جل جلاله امر دی خپله کړي. شپاړسم، په هرات ولایت کې د اختطاف نه وروسته د 9 کلن ماشوم د وژلو د سخت مجازات په هکله د افغانستان د جمهور رئیس د حکم تایید او قدر کوو او هیله مند یو چې په ټول افغانستان کې دغسې پیښې ته د ټولو نورو ورته پیښو په هکله هم د خواخوږۍ او عدالت همدغسې دریځ ونیسي. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.